دا یې ورور کړی دی چې کله ناکله موږ ته میسج راشي چې دا وګوره قرآن پورې په فلاني ملک کې استهزا شوې ده، خلکو خندلي دي، رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي شوې ده، دا نشر کوي چې دا خلک خبر شي. دا قسمه میسج مخکې لیږل روا دي او که نه. دا مسله مخکې موږ یو پیر جو بیان کړې وه او بیا هم یاده کوي چې دې کې شک نشته. د ټولو نه لوی کار او د ټولو نه لوی عبادت او جهاد هغه دا دی چې یو سړی د هغه شبهاتو جوابات ورکوي کوم چې د اسلام په باره کې کېږي. اسلام باندې کوم اعتراضونه کېږي، که هغه بدعتیان کوي، که هغه کافران کوي، ملحدین کوي، د دې جواب ورکول دا ډېر لوی عبادت دی، ډېر لوی عبادت دی. خو دا ورسره یاده کړه چې دا قسمه میسجې، دا قسمه ویډیوګانې، دا قسمه تصویران د دې نشر کول مخکې دا ناروا دي، ځکه چې یو خو دا د ګناه په کار کې مرسته کول دي. دویمه دا کوم ځای کې چې د قرآن بې ادبي کېږي یا د رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي کېږي یا د اسلام او ته دا ویډیوګانې دا تصویران دا لیکل مخکې نشر کوې، نو دې کې نقصانات دي. یو خو دا دی چې شریعت منع کړې ده چې ته به شر او فساد ته نه خورې، ته به پکې یعنې هغه کسانو کې به نه ګرځې چې هغوی دا خور کړی دی او ته یې خورې لګې. او یو روایت کې داسې هم راځي، امام بخاري راوړی د علي رضی الله عنه په ادب مفرد کې دی، وایي چې یو خو هغه کس دی چې فحاشي کړې ده او یا کوي، او څوک چې دا فحاشي خوري، څوک چې په دې کې مرسته کوي، نو فی الاثم سوا، دی او دا کوونکی په ګناه کې یو شان دي، دی او دا کوونکی په ګناه کې یو شان دي. دلته زموږ لپاره ګوره بل هم لویه فایده ده. نن سبا د سوشل میډیا دور دی او په دې کې خباثتونه ډېر کېږي. هر شی چې ته نشر کوې که نه، هر شی چې ته نشر کوې، نو ته او دا کوونکی یو شان دی، یا په ګناه کې یا په ثواب کې. اوس تا مرضي ده چې ته په ثواب کې ځان شریک کړې او که ته په ګناه کې ځان شریک کړې. که داسې څه نشر کړي چې هغه د خیر او د دین سره تعلق ساتي، نو هغه کوونکي ته خو به ثواب میلایږي، تا ته به الله ثواب درکوي. او چې مثال کې سندره، فحاشي، تصویر، خباثت، هر قسمه چې یا لیکل دي سي چې هغه ګډوډي ورانې د شریعت خلاف وي او هغه ته نشر کوې، نو هغه لیکونکی، ویونکی، کوونکی هغوی دپاره خو ګناه ده، ته ورسره په ګناه کې شریک شو. او دا ډېر لوی ظلم کول دي د ځان سره، لکه وچ په وچه په ګناه کې د چا سره شریک کېده په زوره په زوره. لکه یو سړی الله رب العزت یو ګناه نه خلاص کړی دی، خو دی وایي نه زه پکې برخه الم، زه خو لازم په دې ګناه کې برخه الم، زه خو یې کوم. دې ته وایي د ځان سره لوی ظلم. نو دا قسمه ویډیوګانې، دا قسمه تصویران، دا قسمه خبرې دا نشر کول نه دي پکار، ځکه چې شر ښه خورې ته. دویمه خبره دا چا چې دا کار کړی دی، دا ګستاخي کړې، استهزا کړې ده، سخریه کړې ده، دا هر څوک دی، د هغه مقصد دا دی چې دا د زیاتو نه زیاتو خلکو ته ورسي او ته دغه کار د هغه دپاره کوې، ته دا کار لګې د هغه دپاره کوې. ما خو په دې څه خفه کېږو که نه، بلکې بعضو ملګرو دا خبره کړې وه، دا ډېره د سوچ خبره ده. وی کله دوی داسې چل هم کوي، دا څوک چې اسلام پورې استهزا کوي او انبیاو پورې او د الله په خبرو پورې، وی کله دوی داسې چل کوي چې خپل یو آی ډي جوړه کړي او هغې له نوم داسې ورکړي چې هغه د مسلمان نوم او ځان داسې ښکاره کوي چې یاره زه ډېر خفه شوی یم او دا خو ډېر غلط کار شوی دی، نو دوی دې مسلمانانو ته لیږي دا وګوره او دا وګوره او دغه وګوره، او هلته هغوی سوچ نه کوي، هغوی مخکې نشر کوي. بله خبره په دې کې دا د ټولو نه لوی نقصان هغه دا دی چې کېدای شي دا کومه ویډیو چې ته نشر کوې یا لیکل یا تصویر، دا د کمزوري ایمان والا مخې له ورشي چې د هغه سره علم هم دومره نشته، د هغه سره ایمان هم دومره نشته، نو کېدای شي د دې د لاسه هغه په شک کې پرېوځي، کېدای شي د دې د لاسه د هغه په ایمان کې نقصان راشي، د هغه په عقیده کې نقصان راشي، هلته هغه اسم کمزوري ایمان والا دی یا اسم جاهل دی، علم ورسره نشته. اوس د ملحدینو د اعتراضاتو ته وګوره په اسلام باندې، دا اعتراض چې تعلیم ته مخې ته کېږي هغه پرې غوږ هم نه ګرځي. ولې؟ ځکه چې هغه د دې جواب ورکولی شي، حقیقت هغه ته معلوم دی. خو چې کله ته دا ټول اعتراضات راغلي او عوامو ته یې بیانې، او چې وګوره قرآن باره کې دا دي او حدیث باره کې دا دي او الله باره کې دا دي، نو کېدای شي چې په دوی کې بعض کسان شکیان شي او په دې خبره یقین هم پیدا شي چې والعیاذ بالله کېدای شي داسې. نو ځکه دا خلاصه یاد ساتئ، هر هغه تصویر، هغه ویډیو، هغه خبرې، هغه لیکل چې په هغې کې د اسلام ګستاخي، د پیغمبر، د قرآن، هر هغه شي چې دین سره تعلق ساتي، هغه به مخکې نه نشر کوي. او بل دې کې مسلمانان خفه کول دي، مسلمانانو زړه ته غم رسول دي. د دې په هغه طریقه باندې دفاع پکار ده څومره چې انسان له الله وس ورکړی، چا له یې وس ته قلم ورکړی، چا له یې وس ته ژبې ورکړی، چا له یې وس د دې نه زیات ورکړی د حکومتي ادارو کې د هغه وس رسي طاقت دی. هر سړی خپل وس مطابق به کار کوي، دا نه چې ته صرف ناست یې په کمره کې په کټ کې پروت یې او خلکو ته یې نشر کوې، وګوره 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 وګوره، څه کوې ته؟ ته خو ښه فساد خورې، مسلمانان خفه کوې او لوی نقصان ماته اوس ته وي چې کېدای شي ستا د دې نشر او اشاعت ته لاسه یو مسلمان چې کمزوري ایمان ولري د هغه څه شي هغه په شک کې پرېوځي. نو دې نه ځان لرې ساتي. والله اعلم.